د الحاج ملا فقیر محمد درویش د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د عید الفطر یعنی د کوچني اختر د لمانځه طریقه که بیان سي دا به ښه وي. د دې محترم ورور د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایو چې د شوال المعظم د میاشتې اول تاریخ ته عید الفطر وایي او په اسلام کې اختر دا د خوشحالۍ یو ورځ ده. مسلمان ورور په دغه ورځ باندې د شکریې دپاره دوه رکعاته لمونځ کول دا واجب دی. د دې لمانځه دپاره هغه شرایط دي د صحت او د وجوب دپاره کوم شرایط چې د جمعې د لمانځه دپاره دي. البته د جمعې د لمانځه دپاره خطبه هم شرط ده، د اختر د لمانځه دپاره خطبه شرط نه ده بلکې مسنون طریقه ده، سنت خو د هغه چې خطبه وویل سي، لیکن داسې شرط لکه د جمعې د لمانځه دپاره ده چې واجب ده د هغه دپاره د اختر د لمانځه دپاره خطبه داسې شرط نه ده. لیکن که چیرې د اختر د لمانځه خطبه شروع سي بیا د هغه اورېدل واجب دی. زموږ کسان دا اورېدلی دي چې د اختر خطبه چې کوم د هغه شرط نه ده، خطبه شروع سو بیا دی روان وي ولاړیږي. کوم وخت چې امام خطبه شروع کړل بیا د دې خطبې اورېدل سماع دا واجب ده لکه د نور خطبه اورېدل او سماع چې واجب ده. د اختر د لمانځه طریقه همدغه ده چې دوه رکعاتو نفل نیت به وتړي او داسې به وایي نیت مې دی د زړه د اخلاصه لمونځ کوم دوه رکعاته واجب په شپږ تکبیره زاید باندې لله تعالی په دې اقتدا کوم په دې امام پسې الله اکبر. چې کوم وخت الله اکبر امام وویلی مقتدی به هم الله اکبر وایي، بیا امام به د الله اکبر سره وروسته سبحانک اللهم وایي، مقتدی به هم ورسره وایي. بیا امام درې تکبیره کوي، په دوه تکبیره باندې لاسونه غوږو ته پورته کیږي او بیا ایله کیږي یعنی ایله نیول کیږي. په دریم تکبیر باندې چې امام غوږو ته لاسونه پورته کړل بیا به د نامه لاندې نیول کیږي، بیا همهغسې لمونځ کیږي، الحمدلله ویل کیږي، سورت ویل کیږي، رکوع ده، سجده ده، بیا دوم رکعت ته راپورته کیږي. په دوم رکعت کې هم طریقه دا ده چې کوم وخت امام دوم رکعت ته پورته سو نو مقتدی به هم ورسره پورته کیږي، بیا به امام الحمدلله او سورت وایي او مقتدی به هم الحمدلله او سورت خود امام سره نه ویل کیږي بلکې مقتدی به سماع کوي اورېدل کوي. احناف مذهب همدغه دی. وروسته د هغه امام درې تکبیرونه وایي، درې تکبیره باندې درې تکبیرو سره لاسونه به غوږو ته پورته کیږي او ایله کیږي به نیول کیږي به د نامه لاندې نه بلکې ایله کیږي به. په څلورم تکبیر باندې امام رکوع ته ځي، مقتدی به هم ورسره ځي، بیا نور لمونځ چې سلام وګرځېدي بس همدغه د اختر لمونځ دی. لهذا تکبیر ویل شرط دی. په شپږ تکبیره دا به وایي او لاسونه به ورسره پورته کوي غوږو ته. په هغه اول رکعت کې به په دوو تکبیراتو کې لاسونه لاندې ایله کوي، په دریم تکبیر به د نامه لاندې نیسي او په آخر په دا دوم رکعت کې به درې سره تکبیرو کې لاسونه غوږو ته پورته کوي او ایله کوي به. په څلورم تکبیر به رکوع ته ځي. دا د اختر د لمانځه طریقه ده. زموږ فقهاو ټول همدغه طریقه نقل کړې ده. په دې اړه باندې علامه شامی رحمه الله او دغه رقم تحتاوی علی مراقی الفلاح او بدایع الصنایع بحر رایق ټول د دې وضاحت کوي. والله اعلم بالصواب. او محترمو بل مهم شی د نن د بیان دا د اختر د ورځې مسنون اعمال دی. ګورې د اختر دا د الله جل جلاله د طرف څخه مسلمانانو ته یو عظیمه تحفه ده، ځکه چې د دې ورځ یوم الجائزه ده، یوم الانعام ده. الله جل جلاله پر خپلو بندگانو باندې انعام کوي د هغه تېرسو عباداتو ثواب او د بندگانو مغفرت او بخشش په دغه ورځ باندې کوي. د اسمان معزز فرشتې راوځي. لهذا دا یو ډېر مهمه ورځ ده. نن د مسلمانانو د دې ورځ سره ډېر غفلت شروع دی. څوک په خوب تیری، څوک په لهو او لعب باندې تیری، څوک په بازارو او امامو کې تیری. لیکن دا یو اسلام کې یو عظیمه ورځ ده. په دې ورځ الله جل جلاله بندگانو ته جائزه ورکوي، انعام ورکوي. الله تبارک وتعالی د بندگانو مغفرت او بخشش کوي. لهذا دغه څو مسنون عمل سره یاد ساتي په دغه ورځ باندې باید د دې اهتمام وشي. اول دا چې د کله د اختر شپه راسي د اختر په شپه باندې د خپل طاقت مطابق عبادت کول، ذکر اذکار کول او د الله جل جلاله څخه د ګناهو د مغفرت خواست کول دا ډېر مهم دی. دوهم شی
د اختر په ورځ باندې سهار وختي راکښېنستل او د سهار لمونځ په جماعت باندې پر خپل وخت باندې ادا کول دا هم سنت دی. لہذا پکار دا ده په دا ورځ باندې د اکثر المنځونه د سهار د په حمامو کې ورباندې تیر سي، په بازارو کې ورباندې تیر سي، یا ټوله شپه یې ولي په خوب ورباندې تیر سي. حال دا دی چې دا ډېر مهمه عبادت دی او مهمه ورځ ده. په دغه ورځ باندې سړی باید سهار وختي راکښېني او د جماعت د لمانځه اهتمام وکړي، لمونځ په جماعت باندې وکړي. دوهم سنت چې کوم دی د شریعت مطابق طهارت، نظافت، د صفایي او د زیب او زینت اختیار وکړي. صفایي نبی علیه الصلاة والسلام حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي یا معشر المسلمین هذا يوم جعله الله تعالى عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمسه منكم وعليكم بالسواك. د دې حدیث څخه ښکاري چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ای د مسلمانانو ټولنې دا یو داسې ورځ ده چې الله د مسلمان دپاره اختر جوړ کړی دی، تاسو غسل وکړئ، صفایي وکړئ په دا ورځ باندې، په مردار بدن باندې، خیرن بدن باندې عیدګاه ته مه حاضرېږئ بلکې صفایي وکړئ، د صفا کالو اهتمام وکړئ، بدن ښه صفا کړئ او که چیرې کوشش دا وکړئ که عطر سره خوشبو م استعمال کړئ. دریم شی په دا وخت باندې څلورم شی د صفایي ډیر اهتمام کول، د بدن خیره، د بدن میل دا په ډیر ښه طریقه باندې لرې کول، او دغه رقم د مسواک اهتمام کول د اختر په ورځ ډیر مهم عبادت دی. مسواک باید هیڅوک نه پرېږدي، ځکه د هر یو باندې تفصیلي بحث کول خو ډیر زیات مشکل دی. ځکه مسواک چې کوم دی حضرت عایشه فرمایي رضی الله عنها السواک مطهرة للفم ومرضاة للرب، چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې یو خدا د خولې صفایي هم راولي او د الله رضا هم راولي. او شپږم عمل په دغه ورځ باندې د بدن زاید وریښتان صفا کول چې دا هم د غسل کې راځي. اوم د اختر په ورځ باندې پاک او صفا ښایسته جامه باید واغوستل سي. لومړی خو باید کوشش دا وسي که چیرې چا وس او طاقت درلود یې نوي جامې دې واغوندي. که چیرې وس او طاقت نه و خامخا قرض کول، پور کول، یا دغه رقم یو چا ته خواست کول، نوي جامې تیارول دا هم مناسب نه دی. باید نوي جامې که وي واغوستل سي، که نه وي پرېږدي سي. اتم سنت دا دی د دې ورځې چې خوشبو باید ولګول سي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث کې راځي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو صحابي وایي موږ د الله رسول په دې امر کړی چې ان نلبس اجود ما نجدو، چې په دا ورځ باندې موږ د ټولو نوې جامه واغوندو، ښه لباس واغوندو، وان نتطیب باجود ما نجدو، او په دا ورځ باندې موږ د ټولو ښه خوشبو ولګو. او نه مهم سنت دا دی په دې ورځ که چیرې چا صدقه فطر نه یې ورکړې، سرسایه یې نه یې ورکړې، باید ورکول سي. د عیدګاه د لمانځه در مخه باید ورکول سي، ځکه که چیرې داسې چې د عیدګاه د لمانځه وروسته سي بیا د هغه غاړې نه خلاصېږي، د هغه صدقة الفطر نه ادا کېږي. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام امر بزکاة الفطر قبل خروج الناس الى المصلى، د عیدګاه د لمانځه څخه مخکې حکم کړی چې تاسو دغه وکړئ، سرسایه ادا کړئ او صدقة الفطر ورکړئ. لسم شی مهم شی چې کوم دی د اختر لمانځه ته وختي ځان رسول، یغدو الى المصلى. نبي علیه الصلاة والسلام ډېر ژر لمانځه ته د عیدګاه لمانځه ته ځان رسوي. زموږ ځوانان خو د عیدګاه په لمانځه پر وخت بدي، د عیدګاه د لمانځه وخت پر ده باندې په شاپینګ باندې تیر سي، په حمامو کې ورباندې تیر سي. محترمو دا عیدګاه لمونځ یو ډېر مهم عبادت دی. الله خپلو بندګانو ته جایزه او انعام ورکړي، کوشش دا وکړي خامخا عیدګاه ته ځان ورسوي. او دا به هم کوشش یو لسم سنت هم دغه دی چې عیدګاه ته باید پر پښو ولاړ سي. موټران کې که حرج نشته، لیکن که چیرې نږدې وي افضله دا دی چې په پښو باندې ولاړ سي. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام ان تخرج الى المصلى راغلی دی. او بل ځای کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم عیدګاه ته په پښو باندې کړي. او د عیدګاه در مخه مخه که چیرې د کوچني اختر وي، د عیدګاه در مخه مخه باید سړی خوراک وکړي، په کور کې خامخا یو شی وخوري. ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث دی ان تأکل شیئا قبل ان تخرج، چې یو خو ته چې عیدګاه ته وځې ان تخرج الى العید ماشیه، عیدګاه ته باید په پښو باندې ولاړ سي. او دوهم چې کوم دی ان تأکل قبل الخروج، دغه رقم د عیدګاه د لمانځه د وتلو مخکې باید ته یو شی وخورې.
او کوشش دا وکړي د عیدګاه لمونځ باید په عمومي غټه عیدګاه کې سي ځکه د الله رحمتونه پر غټه عیدګاه باندې ډېر زیات وي او عیدګاه ته د تګ په وخت کې باید سړی تکبیرات وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دیارلسم سنت دا دی چې عیدګاه کې باید سړی روان دا تکبیرات وایي البته بعض علما دا وایي چې کوچني اختر ته عیدګاه په وخت کې چې ځې باید قرار ووسي لیکن بعض علما وایي د کوچني اختر په وخت کې چې ځې د کوچني اختر په ورځ باندې چې عیدګاه ته ځي باید هلته هم په زور ووسي او دغه رقم بل سنت دا دی په لاره کې د یوه لار څه باید ولاړ سي د هغې خوا چې راځي پر بله لار باندې راسي پر کومه لار چې ولاړې پر هغه لار نه پر بله لار چې باید د هغې خوا راسي دا هم سنت دی او پر خپل آل عیال باندې نفقه کول پراخي راوستل د هغوی سره خوش طبیعه کول دا هم سنت دی اوولسم سنت دا دی اتلسم سنت دا دی چې باید په دې ورځ باندې خوش اخلاقي د خپل قریبانو سره که د چا څه خبرې وي د هغه څخه باید خوشحاله سي ځکه په دې باندې موږ مکمل تفصیلي بحث کړی دی چې سړی مسلمان ورور سره د 3 ورځې زیات خبرې سي او که په دا حالت کې مړ سي دا سړی به جهنمي په دا ورځ باندې قریبانو ته ورسه همسایګانو ته ورسه هغه کسان چې خبرې د هغوی څه معافي وهغه دا الله تبارک وتعالی یو ډېر عظیمه ورځ پیدا کړې ده د مسلمان دپاره باید د دې ورځ اهتمام وسي پر دغه سنتو باندې کوشش کوئ چې عمل وسي